السلام علیکم ملګرو، عمران ما او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. کاشف علي یو ډېر نر ځوان هلک دی چې کوم خپل فاونډیشن چلی او د داسې نشیانو علاج کوي کوم چې د سوري پل لاندې پراته دي پېښور کې، او نه وزیران تپوس کوي نه منسټران تپوس کوي، تر دې ښه ده چې د خپل کور تنان هم تپوس نه کوي، نه رور تپوس کوي نه مور پلار تپوس کوي، بس هلته پېښور کې پراته دي د پل لاندې او نشې تماشې کوي. نو د خپل فاونډیشن په دغه باندې دا ټول ماحول جوړ کړی دی او پولیس هم راوستی دی او دوی ګاډي کې اچوي، خو ګاډي کې اچوي جیل ته نه بوځي، دوی خپل اسپتال ته بوځي او د دوی علاج کوي. نو چې د دوی بالکل نارمل کسان شي، انسانان شي، بیا بار را پرېږدي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه. ګاډی راولئ راشه ګاډی راوله. مړ مې کېږه دلته سر مړ مې کېږه دلته سر مړ ته نه بوزم اسپتال نه بوزم اسپتال ته ولا چې نه زما کلمه راولئ. والله يتيم بچي واړه بچي اسپتال ته والله چې واړه بچي مې دي والله زه پنجاب نه مې راغلی خیر دی کنه زه سبا روان یم والله که دلته سر که دلته زه سر مړ مې کېږه نه مړ مې کېږه دلته سر مړ مې کېږه دلته سر مړ ته نه بوزم اسپتال نه بوزم اسپتال ته والله چې نه زما کلمه ګاډی راولئ راولئ جی راولئ جی ویډیو خو تاسو وکته او تاسو خپل دغه وکئ چې لکه داسې اقدام کاشف علي اخیستی چې لکه د هغې نشیانو دغه کوي، لکه هغوی د هغې ډیران نه اوچتوي، د هغې ګندګۍ نه اوچتوي او په دې دغه چې لکه د دوی ژوند په نارمل ټریک باندې راشي. نو زبردست انسان دی او زه ځاني د کاشف علي ډېر فین یم. مننه.